الله الرحمن الرحیم. ټولو نو اول افتاب بھائی ستاسو شکریہ چې تاسو را لې زما پیسته. زه د تحصیل درګۍ عوامو ته دا ریکویسټ کوم چې دا فورث ویو کوم چې ډیلټا وایرس ورته ویل کېږي نو دا ډېر خطرناک دي. نو په دې سلسله کې پروینشل ګورنمنټ چې کوم نوټیفیکیشنز کړي دي د ایس او پیز باره کې او خاص کر د لاک ډاون باره کې، نو 2 ورځې به زمونږ په تحصیل درګۍ کې سمارټ لاک ډاون وي د جمعې په ورځ باندې او د خالی په ورځ باندې. نو زه سهار چې راتلم انشاءالله هغه هم موږ انشور کړلو او عوامو ته نور هم دا ریکویسټ دی چې دغه شانتې د ګورنمنټ سره تاسو خپل میزان برابر ساتئ چې دا بیماری چې کومه ده چې دا په ښه طریقې سره هینډل شي او زمونږ د تحصیل درګۍ چې کوم ده چې دا د دې وایرس نه پاکه شي. د دې نه علاوه زه بیا هم د ټولو ته دا ریکویسټ کوم چې ماسک خامخا انشور کړي. ماسک ډېر ضروري دی. خو چېرې موږ صرف دا ماسک هم واچولو نو انشاءالله چې دې بیمارۍ نه به موږ تحفظ ومومو. د دې نه علاوه ویکسینیشن ډېر ضروري دی. نو ټولو عوامو ته زما دا خواست دی چې تاسو ویکسینیشن خامخا وکړئ، ځکه چې کومو خلکو مو ویکسینیشن کړي دي نو بقول ډاکټرانو چې هغه خلکو ته به انشاءالله دا ډیلټا 4 چې کوم دي نو دا به ډېر نقصان نه رسوي. نو ویکسینیشن شو، ماسک اچول شو او خاص کر دا 2 ورځې چې کوم سمارټ لاک ډاون دی نو زه ټولو عوامو ته دا خواست کوم چې د دې پابندي وکړي او زموږ د ایډمنسټریشن سره او د هیلث ډپارټمنټ سره په دې کې پوره امداد وکړي. په دې لاک ډاون کې به میډیسن دوکانونه به کولاوي، پای والا به کولاوي، هوټلې به کولاوي، خو په هوټلو کې به هم صرف پارسل چې کوم دی به ورکړی کېږي او نور چې څومره د بنیادي ضروریات څیزونه دي د خوراک ایټمز دي، سبزو والا شو، غوښې والا شو، نو دا ټول به کولاوي او د دې نه علاوه چې نور څومره دوکانونه دي دا ټول به بند.